بسم الله الرحمن الرحیم. عقل مې راغی د ټکرو سره، عقل مې راغی د ټکرو سره، شوم را بیدار د ډغرو سره. زما مړو خوا کې اوس ځای نشته، زما مړو خوا کې اوس ځای نشته، ځکه اوس ګرځم د نهرو سره. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبي شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو په دغه سلسله کې نن راغلي یو نورالامین نورل خوا ته او د هغې نه به شعرونه ریکارډ کوو. نو نورالامین صاحب خپل پروګرام کې هرته هرکلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. شکریه ستاسو د راتلو ډېره مننه چې موږ خوا ته راغلی. موږ خو پټ غونډې کې خلک موږ خوا ته خو څوک راځي نه، خو دا ستاسو لویه نیکي او ډېره لویه مننه چې تاسو راغلی او موږ تپوس یې وکړو. نو امید ده چې زما سره څه لږ ډېر نابته ووایم او تاسو به یې واورئ انشاءالله. ډېره مننه جي. زمونږ خو کار دغه دی چې پښتو ژبې دپاره څوک کار کوي، د پښتو خدمت کوي، نو هغه خلکو خواله مونږ ځو او هغوی مونږ په خپله کیمرې په سترګه باندې را مخامخ کوو خلکو ته. نو خپله لنډه غونته کې پیژنګلو کوي مینوالو سره. ډېره مننه. زما نوم نورالامین دی، په نورل مشهور یم او ما نیل پایان اوسېدونکی یم او ما الله توسخیل کې زما کور دی او پیټرول پمپ کې کار کوم د شاه ولی دي او تر اوسه د اړم یم کار کوم او ځکه چې داسې نه کېدم نه چې دا غریبي ده. نور خو بس تاسو تقریبا ما به پېژنئ اوس، ځکه چې تر اوسه پورې خو زه پټ وم، اوس به ښکاره شم انشاءالله. ډېره مننه جي. او شاعري جي د کوم وخت نه کوئ؟ شاعري خو زه تقریبا د سکول د وخت نه به لږ لږ اړم وم، خوا خو به په پاڼه به مې ولیکلی، ښځه به مې وغورځول، بیا ورو ورو چې داسې دغه به راغی روزګار ټایم. زه ټول عمر ما پردی نوکري وکړه، ټایم راته ني، خو چې کله کله چې ته ټایم میلاو شي نو څه ولیکمه او بس ځان سره یې وساتم، خو ډېر غزار کوم اکثر رانه روک شي. بل یو کلام مینوالو سره شریک کړه، ډېره مننه به وي. ولیکه څه پورزن به ني، خو خیر ستاسو که خوښ شو نو خوښ به هم شي انشاءالله. رښتیا نشم ویلی ځکه یار پې خفه کېږي، رښتیا نشم ویلی رښتیا نشم ویلی ځکه یار پې خفه کېږي، چې مینه ورسره کړم بیا اغیار پې خفه کېږي. او عزت کوم اغیار ده ځکه خوښه مې د یار ده، عزت کوم اغیار ده ځکه خوښه مې د یار کړم، د ګل خواته ورځمه نو بیا خار پې خفه کېږي. ډېر ښه دی جي، ډېر ښه. دروغ نه راځي ماله ځکه غلی لرې ناست یم، دروغ نه راځي ماله ځکه غلی لرې ناست یم، کوم دواړه پرشتي او لوی غفار پې خفه کېږي. ډېر ښه دی جي، ډېر ښه. او خوله خپله مې د یار ده ولې ژبه د بل چا ده، خوله خپله مې د یار ده ولې ژبه د بل چا ده، چې مړه وي ګل ته ګوري بیا بهار پې خفه کېږي. ډېر ښه دی جي، ډېر ښه. او بس خوښه جامه د سړیتوب ورته سپک ښکاري، کم عقل دی په دې وجه هوښیار پې خفه کېږي. ډېر ښه دی جي، ډېر ښه. او یاران وایي نورله چېرته بل ځای کې مهین شه، یاران وایي نورله چېرته بل ځای کې مهین شه، ملګري ټول د کلي هم د ښار پې خفه کېږي. ډېر ښه دی جي، ډېر ښه. دا یو رباعي ده ارشاد جي. چې مې زړه نه دی بایللی دا به ښه وه، چې مې زړه نه وی بایللی دا به ښه وه، چې مې ته نه وی لیدلی دا به ښه وه، او دا به ښه وه چې ته هم په ما مین وې، دا به ښه وه چې ته هم په ما مین وې، تا چې ما پسې ژړلې دا به ښه وه. او زه د ګل په خوا کې هم تل په ژړا یم، زه د ګل په خوا کې هم تل په ژړا یم، ګل په ما که ترسېدلې دا به ښه وه. او هره شپه وایم زه سبا به خیر شي، هره شپه وایم زه سبا به خیر شي، که سبا نه وې ختلې دا به ښه وه. او زما مخکې د رقیب سره خندېږي، زما مخکې د رقیب سره خندېږي، زه د دغه وخت شړلې دا به ښه وه. زما مخکې د رقیب سره خندېږي او زه د دغه وخت شړلې دا به ښه وه. هره ورځ مرم هره شپه بیا ژوندی کېږم، هره ورځ مرم هره شپه بیا ژوندی کېږم، که دا شپه نه ختمېدلې دا به ښه وه. او څه د دومره ګیلمن به زه نورلم، څه د دومره ګیلمن به زه نورلم، یار په مینه چې کتلې دا به ښه وه. بس په نیکۍ چې میکایل نشوي نو ډېره ښه ده،
ځان به کړم صبر زه به تا سره دوستي پرېږدم او چې د وفا بدله کې ما له ته جفا راکړې تل سورې سورې به دا زه خپل زړګی زخمي پرېږدم او نورو ملګرو ته زما نه چې درانه ګورې ته شه مبارک درته دوی زه به د نامه وانخلم او چې دوی ته وریځې سترګې وې خندا په ما پورې کړي چې څه کوې هغه کوه زه به بدله وانخلم او یو ځلې نه څو کاره ته دې سپک کړی یم د دوی نه پس به زه ستا نوم چرې په خوله وانخلم بس په نیکۍ چې مې قید نه شو نو ډېره ښه ده ځان به کړم صبر زه به تا سره دوستي پرېږدم چې د وفا بدله کې ته ما له جفا راکړې تل نو سورې سورې به زه دا خپل زړګی زخمي پرېږدم زه یو کتاب یم که مې اورې ټنګ د رباب یم که مې اورې د عشق باب یم که مې اورې او هم سوال جواب یم که مې اورې در نه به هېر کړم به تمام عمر غمونه او زه به تر څو ستا انتظار کړم کله به تا د غاړې هار کړم هسې نه بل څوک چرته یار کړم کله به بل وطن ته بار کړم بیا به جهان راپسې ګورې نه به او ښې یارانې ته مې زړه کېږي هم میخانې ته مې زړه کېږي جومات خانې ته مې زړه کېږي او دې زمانې ته مې زړه کېږي چې ورته وښایم د مینې جنتونه حالات د زړه چاته بیان کړم د جانان بد که ښه بیان کړم دلته کې څه دي څه بیان کړم چې د یارۍ ستا د یارۍ که زه بیان کړم یا به زما د مینې قدر کړم مینه او د سترګو توره خفه نه شي د زړه ټکوره خفه نه شي او د خویندو وروره خفه نه شي د بوډۍ موره خفه نه شي دا شپه ورځې دواګانې درته کړي او ما ته د ټول جانه ګرانې ځکه چې ته زما جانان یې او قسم په خدای ته مې ځان یې بس زما دغه یو ارمان یې چې ته روان یې او زه دې شمېرم قدمونه راځه چې نن دواړه پخلا شو خواږه یاران بس په رښتیا شو چې د باقي ژوند ښه په خندا شو هله به بره د هر چا شو چې په یو بل باندې سرونه ورکوونه او یا به زما دا قسمت خوار وي یا به بدبخته زما یار وي یا به په موږ پسې ازار وي یا هر مین به خوار وزار وي چې ګټه نه کړي تل کوي دې تاوانونه او لاس ورنږدې نه کړي نورله ارخي چاپېره دي د ګله شیبه زخمي دي پې منګله څه ګیده کوي د بله د ګل په شان جانان دې نه کړي تپوسونه ګرانو کتونکو تاسو د نورالامین نورل صاحب نه ښکلي شعرونه واورېدو او په اخره کې ترې ټپې مو واغستې ما خو ترې ډېر خوندونه واغسته او دغه هیله لرم چې تاسو به ترې هم ډېر زیات خوندونه اخیستي او یو شعر د بل شعر نه مزېدار او امید دی تاسو به ترې ډېر زیات خوندونه اخیستي خپل پروګرام ختموم به زمین مانیروال صاحب طرف ته ځمه نو هغوی په یو شعر باندې خپل پروګرام راغونډ کړي ډېره مننه د نورالله هم شکریا ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو او بس موږ په دې شعر باندې خپل پروګرام راغونډو تش په کتو که 302 نو مجرم یم زه تش په کتو که 302 نو مجرم یم زه ګنې د زړونو اجرتي قاتل خو ته یادېږي تر خپل پروګرام پورې موږ له اجازت راکئ او چې چېرته ویئ نو ښاد او آباد اوسئ موږ نه دې پروګرام کې څه غلطي شوي نو بخښنه غواړو د الله په امان